ښکلا او میلمه پالنې ستر ټاټوبي ځاځي میدان ته راغلي یو. هیڅ کله پاکستانی فوجي یا پنجابی دلته نه پرېږدي ورسره جنګېږو به زه به هم ورسره جنګېږم نور ملګري ټول به ورسره جنګېږي. داسې خلک هر چې ګردیز نه اوري پکتیکا نه او کابل نه هر ځای نه راځي بس دلته منظرې کوي. زه خو خپله بازۍ نه کوم بس کلي کې ستیرې کوم. دا ځای د طبیعت تر څنګ په څه ډېر پیژندل کیږي؟ خپل شخصي زړه کې څه وي چې مزدر بلا مې ویر کړی دي خپل زړه راکاږلی بیرون موږ یې وینو داسې برابر زړه دی. څلورو کې موږ به ټول د ځاځي میدان ولاسه غویور ولاسه د افغانستان ټوله په خاصه توګه ځاځي میدان ولاسه دا به ورسره جنګېږي دا به درېږي په ډیورنډ پرزي کرښه زړونه څه خبر نه دي او تاسې ته نسې برېښم چې مقصد شوقي به وم. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. د غیرت، عقیدې، ښکلا او میلمه پالنې ستر ټاټوبي ځاځي میدان ته راغلي یو. دلته تاسو را سره طبیعت ننداره کوئ، ژوند، مینه، ارزښت او اتفاق. دلته به په همدې ولسوالۍ کې له همدې ځایي اوسیدونکو سره د دوی د ژوند اړوند غږیږو. تاسو تر وروستۍ را سره پاتې شئ. دا چې ځاځي میدان څومره طبیعي ښکلاوې لري او څومره میلمه پاله خلک دي او د دې ترڅنګ سره له دې چې دا خلک میلمه پاله دي د طبیعت میلمه پالنه مو نن هم ولیدل. البته په لار کې راته طبیعت د باران په ډالۍ ښه راغلاست ووایه. راځئ خپرونه پیلوو. محفوظ کاکړ یم او په کیمره کې را سره مخلص صاحب ملګرتیا کوي. ښه لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست. تاسو د خوست ولایت د ځاځي میدان ښکلې ولسوالۍ شاټونه را سره ننداره کړل او دا ښکلا مو را سره ولیدل. دلته د همدې ځای یو اوسیدونکی دی، د سره به وغږېږو چې دلته له طبیعت سره څنګه دی، د دې ځای له دودونو، رواجونو او ژوند څنګه روان دی د دوی. سلام ستړي مه شئ. وعلیکم سلام ته دې ستړی مه شئ. ډېره مننه. لیدونکو ته خو ځان ور معرفي کوئ. زه عبیدالله یم د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. عبیدالله، ژوند څنګه روان دی؟ بس الحمدلله ګذره حال دی، روان دی. نن طبیعت ډېر ځانګړی دی، باران هم وشو. دلته هر وخت باران وي که کله کله؟ باران هو الحمدلله بس داسې څه نه څه وخت کېږي خو نن ډېره زیاته ګرمي وه د الله پاک کورونه و چې باران پکې وشو. طبیعت یې لا ښکلی کړ. طبیعت یې لا ښکلی کړو. همیش ځاځي میدان داسې ښکلی وي که یوازې یو څو میاشتې؟ بس دا خو موسمونه دي که نه، څو موسم ارڅي اوړی، ژمی، منی. په دې کې داسې وخت راشي چې دا وښه مخه وچ وي، شنه نه وي، بیا بیرته داسې وخت راشي چې دا شنه وي او ښکلی ښکاري. د خوست نورو ولسوالیو ته به دې چکر وهلی وي؟ وهلی مې دی بالکل. ټول ولایت هم داسې دی. ټول ولایت هم داسې ښکلی دی؟ الحمدلله. نه نظر دغه ځاځي میدان چې کوم طبیعي ښکلا لري نورې ولسوالۍ هم همداسې دي؟ ویره دا غرایزه علاقه ده که نه، داسې منطقه ښکلې برېښي او شنه ده ډېره. دلته به ډېر سیلانیان هم راځي البته چکر لپاره؟ د هر ځای نه راځي، لکه تاسو چې اوس ډېر لرې نه راغلي وئ که نه، بس مونږ ته بیا خدای وس روکړي چې تاسې وطن ته چکر در ولګوو. داسې خلک هر چې ګردیز نه اوري پکتیکا نه او کابل نه هر ځای نه راځي
بس دلته منځري کوي. دلته له ماشومتوب نه استوګنه لرې، دلته اوسېږئ که نه دلته راغلي یاستئ؟ نه ماشومتوب نه دلته پیدا شوي یو. له ماشومتوبه هم دلته راستر شوی؟ دلته راستر شوی یم. ډېر ښه دی. د دې ځای دغه خلک څنګه دي؟ موږ ته خو ډېر نرم پاسته او ښه خلک معلومیږي. ستاسو ګزاره دلته څنګه ده؟ ټول یو قوم یاستئ که نه البته نور قومونه هم دلته شتون لري؟ ټول یو قوم یو موږ دلته. بس داسې بعضې خلک شته دي که نه لکه دلته موږ سره پاتې کېږي اوسېږي، هغو بیا موږ ډېر قدر کوو چې موږ سره څوک اوسېږي. دې ولسوالۍ کې به څومره کورونه اوسېږئ؟ البته یاره دا خو اوس موږ تاسو ته چې ښکاري دا خو هسې پنځمه حصه نه دی، نور ټول د غرو ډاډو کې دی، موږ تاسو نه پناه دي او لرې لرې دی، ډېره ستره ولسوالي دی، غاټه خبره دی. له دې وراخوا فکر کومه فرضي کرښه ده، اخوا ته به دومره کورونه نه وي، دې خوا بره به ډېر زیات کورونه وي په دې دره کې؟ بلکل کورونه ډېرې زیات دي بهره، دلې چې موږ پاکستان سره بډر دی هلته کورونه کم دي، زیات دلته دي، دا مرکز دی. ډېر ښه. دا ځای د طبیعت تر څنګ په څه ډېر پیژندل کیږي؟ دا خو چې دی که نه د دې ځای نوم چې دی مغل خیل دی. مغل خیل؟ مغل خیل په دې نوم پیژندلی کېږي. البته د طبیعت تر څنګ مې مطلب زما دا و په خوړو، په میلمه دوستۍ، میلمه پالنې، په څه؟ خو لکه اوس تاسو چې راغلي وئ که نه تاسو ته خپله پاته لګېږي بلکل چې دا خلک څه رقم ته دي، ستړي مه شي یا څوک پوښتنه دنه وکړي او میلمه پالنه کوای شي او نه شي کولی که نه، او دومره پاته خو تاسو ته لګېږي. موږ خو چې ګورو ښه قادر یې کوو، چې مطلب یو سوداګر وشي او د ده قدر زیات کوو موږ. بلکل. په میلمه پالنې پرته له شکه چې ځاځي پیژندل کیږي او دوی د میلمه پالنې البته که ښه سمبول ورته وایم مبالغه به نه وي. عبید الله دا راته وایاستئ چې دغه د خوست د نورو ولسوالۍ سره مو دا رواج دودونه توپیر کوي که نه یو رقم دي؟ صرف په ژبې کې دومره لږ فرق ارڅي که نه، لکه اوس یو شي ته موږ یو نوم خلو دوی بل نوم خلي او نوره ټول د دوی موږ یو رواج یو دی. بس لکه ډوډۍ هغه شو، حساب شو، هر څه شی مو یو شی دی. د ژبې کې مو کم فرق دی، د هرې ولسوالۍ بېله ژبه ده، د هرې ولسوالۍ ځان ته لهجه ده. ځان ته لهجه ده. دغسې یو ذوقي پوښتنه به هم درنه وکړم، دا د خوست په نورو ولسوالیو کې د کومې ولسوالۍ د خلکو لهجه ډېره خوښېږي؟ یاره ما خو خپله د تڼیو ډېره خوښېږي، ژبه یې لږه ځګه دی خو ما ډېره خوښېږي. داسې کوم لفظ یې ډېر خوند درکوي د تڼیو؟ د تڼیو هر لفظ مې ما خوښ دی، لکه ټوله ژبه مې خوښه دی. لکه اوس موږ چې یو که نه دلته اوس دا هلک ناست دی چې ورته وایم چې څه څو، دوی دا ډېره یایي شمجک به شو که نه، نو ما دا ډېر خوښېږي، خو دغه ټوله ژبه مې خوښه دی، خو دغه شی ما ډېرو کې خوښ دی. بلکل. سره له دې چې تڼۍ په د لهجې په خوژلت پیژندل کیږي، خو د دې تر څنګ اد محمد د دوی یو طبیعي ځای او طبیعي ښکلا یې بیا بیخي نایابه ده د اد محمد. نو هلته به هم ځو له خیره او په وخت سره به هلته موږ خپرونې لرو. نو دا چې ځاځیو ته راغلي یو، تاسو نن ځاځي را سره ننداره کړئ د ځاځیو ولسوالۍ د دې ځای د اوسېدونکو خبرې او د دې تر څنګ جالبه او ښه والی به یې دا وګڼم چې معیار ته نږدې دي او موږ تر ډېره بریده پورې د دوی په لهجه ښه پوهېدلی شو. دا ستاسو لهجه معیار ته لږ ورنږدې ده که نه؟ والا د موږ ژبه بس تاسو سره ډېر غه نه کوي، د جلابات سره موږ ژبه سمون خوري، لکه ډېر زه ګرځېدلی یم خپله، خو د دوی ژبه موږ ژبه دا ډېرې سره خوا په خوا دي، نږدې دي. دلته ډنډکی ډېر زیات مشهوره دی، خو تاسې غوټې که غټه وریژه ورته وایاستئ؟ موږ خو خپله غټه وریژه ورته وایو که نه، میو وریژه. که بیا لږې خبرې په زیاتې کړو که نه بیا ورته وایو چې په میو خیرنې وریژې. په میو خیرنې وریژې، دا بیا بیخي جالبه ده. نو بیا لکه اوس د یو انډیوال مرو شي چې هغه موږ سره ښه بلد وي، هغه وال نه موږ ته یایي چې پلانیه په میو خیرنې وریژې غواړم، چې ډېرې مې خوښېږي. او که موږ دا خبره وکړو چې په میو خیرنې وریژې غواړو بیا؟ نو تاسې ته به انشاءالله خوښېږي.
پخېږي به دا وړه خبره کوم ده. مشکل نشته هیڅ مشکل به نه وي پوه شوې د مایو خیرنه به هغه به ته وکړم کیسه که نه لکه می لګې ور زیاتې که په مایو خیرنې چې مای زیات شي ته پوه شه چې په مایو خیرنې دي. بالکل هغه کومه مجموعه چې وي هغه بیا د مهیو رنګ ډیر زیات اخلي دوی خیرنې ورته وایي. یو څه دی دغه د طبیعت چې کله ځئ او په طبیعت کې چې ننداره کوئ هغه سړی وږی کوي هم دا ډېر زیات مهمه ده د طبیعت چې دی سړی ډېر زیات وږی کوي. بالکل طبیعت خو سړی ځکه وږی کوي چې سړی لکه اوس موږ تو سر وختو دی غره ته اشتیا یې پاکه شي که نه مزل مو وکړو لږ اشتیا پاکه شي او بل ځای سیا پارک دی موسم سره مړی خوړای شي لکه سوړ وي کوم ځای کې ګرمي نه وي ډېر غلري ده. یو بله دا چې موږ دلته اوس راغلو تقریبا دغه لمر هغه خپل اخري زور وازمایه خو زموږ اډونه یې تاوده نه کړل دا همیش داسې وي که نن داسې و؟ یاره الحمدلله همیشه هم دا شای دی دا ځای موسم یې ښکلی دی تر ډېره ګرمي نه وي ډېره ګرمي نه وي بیا داسې ټیم په ټیم سره بارانونه الله پاک وروي په موږ. د خوست نورو ولسوالیو کې کومه یوه ډېره درته ګرانه ده ورځې ډېر؟ ولا موږ خو بس همدې تڼیو ته ډېر څو هلته ملګري دي بل داسې منګالو خوا ته څو ګوربزو ته څو ډېرې ولسوالۍ دي چې په هر ځای کې ملګري دي دوی موږ ترڅي موږ دوی ته ورڅو. ډېر ښه دی هغه د ولسوالۍ مینه مو ساتلې ده البته ساتلې مو ده بالکل مو ساتلې ده. هغه زه به دومره ورته وایم چې هغه فولکلوریکه یا ولسي مینه یې تر دې زیاته شه ډېره شه. ډېره مننه. تاسو په شعر شاعرۍ او په ادب هم ډېر زیات پیژندل کیږئ حتی تر دې پورې چې دوی ځینې خبرې یا ځینې اصطلاحګانې کارول کیږي چې دوی ژبې ته ډېرې لنډۍ ورډالۍ کړي دي پښتو ادب ته ډېرې زیاتې لنډۍ ورډالۍ کړي سروکې هم دغسې څه لنډۍ شعر خو زموږ لیدونکو ته ووایه. ولا که داسې شاه مې زده وي که نه اوس به نیمایه کې پکې پاتې و بیا هم خوند نه کوي دغسې نیمې مو وایي مشکل لنډۍ خو ډېره اسانه ده هر پښتون ته ور یاده ده. هغې کې به زه بخښنه درنه وغواړم پوه شوې چې دغه شی مې نه کېږي که نه او چې په دې ته خفه نه شي. ډېره مننه وبای جان. بس تا نه مننه چې تاسې موږ ځای ته راغلي او دومره تکلیف مو کړی دی او ډېره مننه تاسې نه کور دې آباد. د لنډیو اړوند مې وویل هغه درمان صاحب وایي چې ځان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د الله به نه و نه ویده کېدمه زه هېڅ د بالښتونو غم کې نه ومه درمانه د مور سره به تل په تناره ویده کېدمه. دغه د پښتون په خټه کې شعر نغښتی دی. مور چې ماشوم ویده کوي نو په سندرو په اللو او د ماشوم په ادبیاتو ویده کوي یا د ماشومانو په سندره نو دا چې دوی یې نه وایي تر ډېره بریده پورې پرېشر وي یا په دوی باندې لږ څه تاثیر وي نو وایي نه کنې نور ډېر ژوند پرست او ښکلي انسانان دي. تاسو د طبیعت را سره وینئ او په شاټونو کې به یې لا ښکلې را سره ننداره کړئ. زموږ سترګې فکر نه کوم چې په دې طبیعت په دې ښکلا او په دې نندارو مړې شي نو تاسو راځئ را سره ویډیو تعقیب کړئ او موږ نورو هېوادوالو ته ورسو. لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست او دلته نو ځوانانو کرکټ کوو د کرکټ لوبه یې کوله نو په دوی مو نظر ولګېده مالې راځئ دوی سره خبرې وکړو چې دوی څنګه دی ژوند او زندګي ښه روانه ده که نه. ستړي مه شئ. دا دې مال چې ستړی مه شئ. ډېره مننه. نوم مبارک؟ نوم یې عبدالله عبید دی. عبدالله څنګه عبدالله جان؟ شکر د اوسه پورې خیر خیرات دی. تاسو څنګه یې؟ مننه. تا خپل هم کرکټ کوو که یوازې ننداره دې کوله؟ نه زه کرکټ نه کوم بس خالص نندارې ته راغلی وم. هغه د کوم ټیم مینوال چې وي هغه وبایلل که ویې ګټل؟ نه کلیواله مو وبایلله خو ځه نه وګټله. ښه بیا خو به خفه یې؟ نه یو خفه چې څوک یې ګټي موږ یې مغو طرفه یو. ښه څنګه دی ځاځي میدان؟ بس ښه جوړ دی موسم جوړ دی ښه تازه دی طبیعت ښه پکې ویالی نو الحمدلله. ښه دا راته ووایستی چې دلته اوسېږئ؟ دلته اوسېږو د پورې ځکه مې کورونه دي په ساخوا غره ډډې کې دي که کاته؟ نه دغه د پورې دغه مخامخ کلي کې یو. ښه مخامخ کلي کې یاستئ.
زه ډېر ښه دی. نو دا راته ووایاستئ چې له پخوا هم دلته استوګن یاست که نوي راغلي یاست؟ نه پخوا یم. ښه. په ځاځي میدان کې څه ډېر خوند درکوي دلته؟ بس منظرې دي ګدې کوروبور شخصي کوروبور کوو دلته. طبیعت دا خوند درکوي. ښه ډېر ښه دی. دلته ځوانان ډېر راځي. تر اوسه مو دا کرکټ مو دلته وهه. ملي لوبډلې ته مو څوک ورکړي که نه؟ نه ملي لوبډلې ته اوسه پورې څوک نه دي ورکړي بدبختانه. څنګه استعدادونه دلته شته که نه؟ ډېر شته. ښه هلکان شته. ته خپله کومه بازي کوې؟ زه خو خپله بازۍ نه کوم. بس کلي کې ستیارې کوم زه نه. ډېره مننه. ژوندی اوسې. خوشحال اوسې. ځوانان هم ماشاءالله ولاړ دي. ستړی مه شې وروره. جوړې راځئ اخوا لاړ شو لږ دغه د لارې اصول به مو ادا کړو. لږ دې خوا ته به راشو چې موټر سایکل مو ونه وي. ښه یې؟ جوړې په خیر یې؟ نوم مبارک دی؟ ډېره مننه. محمد حسین مینوال د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکی. مینوال ایم سو زیټ زیټ یعنی ملګری. ښه ملګری. ځان اخلاص که دلته دې د ظرف او خو ځان خو د اخلاص که او دلته البته کوم ملګري نوم خو به دی زاهد به وي. بلکل چې موت ته ووایي ظاهر یعنې دغه خروب به وي مقصد ملګری به وي ظهیر به وي څه به وي هو نور به خوا نه ځو چې بیا سره پیږو. دغه ضرب دې ولې دلته ورکړې د جمع علامه یا د ضرب علامه؟ بس نو دغه نو خپل شخصي زړه کې څه وي چې مو ضرب علامې ورکړې دي. نه زړونه پیوند شوي دي دا خبره خو ده. دا راته ووایه چې د شوقي ځوان راته ښکارې. بس شوقي حیا شوقي حیا خو زړونه څو خبر نه دي او تاسې ته نسې برې هم چې مقصد شوقي به وم خو له زړونه خدای خبر دی. په زړه دې څه شوي؟ نه په زړه خو به خو مهو لږ به څه نه څه به لږ درد لري زړه. دې خوا راسئ لږ مینوال صاحب. مینوال صاحب تا خپل زړه راکاږلی بیرون موږ یې وینو داسې برابر زړه دی دی برابر زړه دی دې نه لوی زړه دی دا دومره زړه نه دی لکه دا چې دی ډېره سینه کې لوی زړه لرم. په سینه کې لوی زړه بلکل دا کوچنی دی. دا کوچنی زړه دی بلکل. که دا راته وایه له طبیعت سره څنګه د ځاځي میدان؟ بلکل دلته چې موږ استوګن یو موږ کورونه دي دلته بس ډېر خوښ یو. خو څه نه څه د 4-5 میاشتې مخکې چې دلته جنګونه و ډېر سخت په تکلیف کړو ځکه په سرحداتو کې وضعیت خراب په دلته په اوس الحمدلله ګور امن دی. بلکل امن دی ځکه چې اسلامي امارات راغلی دی نو امن دی. بس نو ډېر ته نه خوشحال یو اسلامي امارات نه چې دلته دوی استوګن دي په دې افغانستان باندې حکیم دي موږ ډېر ته نه خوښ یو دي نه. خو خبره بله دلته دا ده چې ډیرن پوځي کرښې باندې چې دلته جنګونه دي نوې دي نو موږ به د جنګو حالاتو کې ډېر مشکلاتو ستونزو سره مخامخ وو چې یو ځای نه بل ځای ته ځو. او دا ته د حالاتو خبره وکول که تا ته موقع شي د پاکستان پر وړاندې او د مجاهدینو سره په یو سنګر کې وجنګېږي د پاکستان پر وړاندې بیا؟ بلکل موږ په تیر په جمهوریت وخت کې هم ټټر ډبولی دی یو ځای ورسره ویلوړ یو بیا هم که چېرته موږ تمکار وکړي موږ بار بار د زمیدانو لاس ورته ایلي یاد دی چې ورسره ان شاءالله موږ به تاسو سره اوږه په اوږه جنګېږو درېږو به درسره که سلو په برخه کې موږ څه کومک وشي سلورو کې موږ به ټول د زمیدانو لاسه غیور ولاسه د افغانستان ټوله په خاصه توګه د زمیدانو لاسه دا به ورسره جنګېږي دا به درېږي په ډیورن فرضي کرښه هیڅ کله پاکستانی فوجي یا پنجابی دلته نه پرېږدي ورسره جنګېږو به زه به هم ورسره جنګېږم نور ملګري ټول به ورسره جنګېږو. تاسو بختور یاستئ د طبیعت تر څنګ الله جل جلاله غیرتونه هم درکړي او شهامت هم درکړی دی دا ډېره لویه خبره ده. دا ماښام له موږ سره نازواني شروع کړې ده ایله موږ ځاځي میدان ته راغلو په دې طبیعت مو سترګې ورخوږې شوې او دلته ماښام خپل تور څادر غوړوي. بس نو دا خو د مخو ملمې دي چې خپرې دي خو موږ دا باید تاسو ته دا غوښتنه وکړو چې بګلته شپه چې دی تاسې باید موږ سمدلته تېره کوئ دلته په دې سړک باندې بس په دې سړک باندې به شپه تېره کړو خو مشکل نشته هر څه وسایل دا ځای ته اوس په 10 منټو کې رارسېږي همدا ځای ته رسېږي همدا ځکوټې کې شپه دلته نه وي څو حجرې لرو کورونه لرو داسې نه چې کورونه سړک خو موږ نه شپه کړې او نه کوو بس موږ کورونو ته بیا یو کورونه دلته نږدې دي دغه دې ځای ته څو حجرو ته څو بس ډوډۍ به اخلو شپه به تېروو ګهیز مهال چې هر طرف ته غوړو ګرځوو ما چکر دیر کوو چې کوم ځای ته تاسې غوړو موږ درسره مننه هغه به وروسته په دې وغږېږو زړه زیټ ایم زاره په زړه کې غمونه نورې معاملې دا خلک په شعر بیانوي دا خو په شعر بیانوي بلکل خو په زړه کې به ډېر څه وي که نه خو زه نه غواړم چې تاسې په مخ کې یا د نورو ملګرو په مخ خو په شعر کې راته ظاهر کا ویې وایه یو څو شعرونه ووایه دغسې مینوالو ته
مقصد مو څه اوس داسې په ذهن کې اوس څه نشته چې زه یې تاسو ته بیان لږ دې د ذهن سره وجنګوه مقصد مو سره داسې اوس په ذهن کې یوه لنډۍ خو ووایه لنډۍ خو ډېرې دي که نه چې په مسافرو مې زړه نه سو په مسافرو مې زړه نه سو اوس مې په وسو چې مې یار مسافر شو نه چې علمه پټ مې ترېنه ښاخ کړی علمه پټ مې ترېنه ښاخ کړی چې په زړه کافر لالی مې غلی پاتې شي نه زما د لرې وطن یار اورې زه خو نه یې چې په غرو در ړنګه شمه بلکل بس نو دا خبرې دي دا حالات دي وشوې نوره که کومه پوښتنه لرئ بلکل ځواب در کولی شم ډېره مننه بس تو څخه ډېره مننه کوم له کمرمین څخه مننه کوم له دغو ملګرو څخه ډېره مننه کوم بس توسې نه ځانګړې مننه په دې کوم چې زه میدان ته راغلو زه میدان کې دا حالات مو درد کړل دې ځای کې مو دا مرکه موږ سره وکړه توسې نه ډېره مننه کوم ډېره زیاته مننه ښه وخت ام دې خوشحال وي او زیټ دې خدای آباد لري بس زړونه دم خوشحال وي ډېره مننه ژوندی اوسې مننه له همدې ورور څخه څومره ښکلی او علي وغږېده او لهجوي وغږېده او بیا ډېر فصیح او واضح وغږېده د ځاځي میدان ډېر خوږ طبیعت دی او د دې ترڅنګ خلک یې ډېر خواږه دي نو موږ هم ستا ځو او تاسو نه ډېره مننه چې خپرونه مو تر وروستۍ راسره ننداره کړه زموږ په همدې خپرونه کې د ځاځي میدان نورې ښکلاوې هم در سره ننداره کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره څارئ خدای مل شي वाह 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 रोजाना इधर दूसरा बंदे
سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې.